سلامونه د انګلیسي ژبې یوې بلې مهمې او ضروري ویډیو ته پخیر راغلی. په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره د یوې مهمې او ضروري موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي چې try to plus verb ده. د دغه سټرکچر په اړه موږ تاسو په دې ویډیو کې خبرې کوو او د هغې ارزښت به بیانوو او په هغې باندې به انشاءالله مثالونه جوړوو. try to plus verb چې دا یوه ډیره مهمه او ضروري سټرکچر ده، خاصتا بیا په خبرو کولو او په کنورسیشن کې چې بیخي زیاته استعمالیږي او شاید تاسو د هغې ضرورت چې دی هغه تاسو حس کړی هم وي په خپله. نو راځو په درس باندې او ویډیو باندې شروع کوو، خو کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړی دا چې try to plus verb دا څه معنا لري، څه ډول ځایونو کې موږ تاسو استعمالولی شو. نو د try to plus verb معنا په دې ډول ده لکه څنګه چې موږ تاسو په پښتو ژبه کې وایو چې زه کوشش کوم چې انګلیسي زده کړم، یا ما کوشش کولو چې انګلیسي مې زده کړي وای. نو دغه ځای کې زه کوشش کوم یا ما کوشش کولو، نو د همدغه لپاره په انګلیسي ژبه کې try to plus verb سټرکچر څخه کار اخیستل کیږي. تاسو ته خو په سټرکچر یو څه نه څه مشکله غوندې برېښي، خو خیر دا مشکله سټرکچر نه ده، بلکې دا دومره یوه مهمه او ضروري سټرکچر ده چې تاسو ته بیا وروسته پاته ولګېږي. نو دا خو د try to plus verb سټرکچر هغه معنا شوه چې څه ډول ځایونو کې موږ تاسو استعمالولی شو. راځو د دې سټرکچر عملي استعمال ته چې څه ډول به موږ تاسو دا سټرکچر استعمالوو په محاورو او یا په خبرو کې. د استعمال لپاره لومړی به تاسو له try to plus verb له try to څخه مخکې سبجیکټ راوړئ. کوم وخت کې تاسو مثبته جمله جوړوئ، سبجیکټ یعنې فاعل به راوړئ، I you دی او داسې نور. او له هغې وروسته بیا try to خپله دی او بیا به ورب یعنې فعل به ور واچوئ. خو دا په یاد ولرئ چې دغه ځای کې ورب چې دی د ورب لومړی حالت استعمالول کیږي، هغه که past tense هم نو تاسو به دلته لومړی حالت استعمالوئ. خو دا به وروسته درته معلوم شي چې بیا موږ تاسو past tense سره څه کوو، نو دا وروسته سره روان دي. لومړی راځو یو مثال ورباندې جوړوو چې تاسو یو څه نه څه ښه ورباندې پوه شئ. مثال ته ګورئ I try to learn English. I try to learn English. زه هڅه کوم، زه کوشش کوم چې انګلیسي زده کړم. دا یو ساده مثال دی په try to plus verb باندې چې په simple present tense زمانه کې جوړ شوی دی، یعنې زه هر وخت کوشش کوم چې څه وکړم، انګلیسي زده کړم. تاسو د سټرکچر ته یو څه نه څه وګورئ چې په مثال کې څه ډول عملي شوي ده. په سټرکچر کې سبجیکټ دی او لاندې I سبجیکټ راغلی دی او بیا try to دی او try to په خپله استعمالول کیږي. هغه که هره زمانه وي، په هره زمانه کې تاسو دا سټرکچر استعمالوئ نو try to به په خپله استعمالوئ. او له هغې وروسته بیا ورب دی، نو لاندې جمله کې تاسو وګورئ ورب راغلی دی چې هغه learn دی. I try to learn English. نو دا خو یوه ساده جمله وه، یو ساده مثال و په سیمپل پریزنټ ټینس زمانه کې. اوس راځو یو بل مهم او ضروري مثال ته چې هغه په پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه کې دی. که تاسو فکر وي پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه کې موږ تاسو ورب ته انجي ور اضافه کوو، نو دلته به په دې سټرکچر کې موږ څه کوو، څنګه به کوم ځای کې به انجي ور اضافه کوو. نو د دې لپاره تاسو دا د سره زده کړئ چې په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به تاسو آینجي ټرای ته ور اچوئ. د وروستنی کوم ورب چې دی هغې ته به تاسو آینجي نه ور اچوئ. لکه مثال I am trying to read it. I am trying to read it. زه هڅه کوم چې هغه ولولم، یعنې زه اوس هڅه کوم چې څه وکړم، چې د کتاب ولولم یا بل یو څه ولولم. دغه ځای کې مثال تاسو ګورئ چې آینجي چې ده هغه ټرای ته ور اچولې شوې ده او نه هغه وروستنی کوم ریډ چې دی هغې ته آینجي نه ده ور اچول شوي. اوس راځو یوه بلې مهمې او ضروري برخې ته، هغه دا چې دا خو د ورب لومړي حالتونه وو چې موږ تاسو ولوستل. د ورب په دوهم حالت کې موږ تاسو څه کوو، که چېرته سیمپل پاست ټینس یعنې راغله نو په هغه ځای کې بیا د دغه سټرکچر سره څه کوو. نو په هغه ځای کې به تاسو داسې وکړئ چې د کوم دوهم ورب چې دی په سټرکچر کې هغې ته به تاسو څه نه وایئ، هغه به لومړی ورب 1 وي او تاسو به د ټرای چې دی هغه دوهم حالت ته واړوئ. او د ټرای دوهم حالت چې دی هغه ټرایډ دی، ټرایډ یعنې په اخر کې ایډي اخلي، بس فقط په هغې ته ایډي ورکړئ او نور به جمله په همدغه سټرکچر باندې ووایئ، جمله به جوړه شي. لکه د مثال په ډول I tried to call you. I tried to call you. ما هڅه کوله، کوشش مې کولو چې تا ته زنګ وکړم. I tried to call you. ما هڅه کوله چې تا ته زنګ وکړم. خو دغه ځای کې
پاس کوم سټرکچر چې ده هغې ته تاسو یو ځل پام وکړئ هغه په دې جمله کې څه ډول عملي شوې ده. په دې ډول پکې عملي شوې ده چې پاس سټرکچر کې لومړی سبجیکټ دی او لاندې هم آی سبجیکټ راغلی دی لومړی په جمله کې، او بیا پاس سټرکچر کې ټرای راغلی دی او لاندې ټرای دوهم خلط دی ځکه چې پاس ټینس ته ای ډي اخیستی دي نو هغه ټرای دی او ټو په خپله ټو راغلی دی. خو له هغې وروسته بیا ورب دی پاس سټرکچر کې او لاندې هم ورب راغلی دی چې هغه کال دی. I tried to call you. ما هڅه کوله چې تا ته زنګ وکړم. په فیوچر ټینس یا راتلونکي زمانه کې به څنګه موږ او تاسو دا استعمالوو، دا بیا یو بل ډیر ضروري او مهمه برخه ده چې باید تاسو یې در سره زده کړئ. په فیوچر ټینس کې موږ او تاسو په دې ډول استعمالوو چې فقط له ټرای ټو څخه مخکې او ویل راوړو، یعنې له ټرای څخه مخکې موږ او تاسو ویل ور واچوو، له سبجیکټ څخه وروسته او له ټرای څخه مخکې نور به همدغه سټرکچر وي. مثال ته متوجه شئ لکه I'll try to come. I'll try to come. زه به هڅه وکړم، زه به کوشش وکړم چې راشم. څومره یوه زبردسته جمله ورباندې جوړیږي. زه به خپله هڅه وکړم چې راشم. نو همدغه ډول تاسو کولی شئ چې دغه سټرکچر په ټولو زمانو او یا په هره زمانه کې استعمال کړئ. فقط له همدغه جملو څخه تاسو نقل ورته وهئ او نور په نورو زمانو کې خپله استعمال کړئ، ځکه فکر نه کوم چې نورو زمانې به دومره درته مشکلې وي. هغه ټولې په دې باندې نور تاسو خپله هم جوړولی شئ. او بل داسې وکړئ چې په دغې سټرکچر باندې محاوره وکړئ، له نورو دوستانو سره تاسو پرې وغږیږئ او یا له ځان څخه زیاتې جملې ورباندې جوړې کړئ تر څو ښه مو زده شي او ښه مو یاد شي. تاسو ته خپله معلومه شوه چې دا څومره یوه مهمه او ضروري سټرکچر ده، بیا خاصتا په محاورو او په خبرو کولو کې. دغه ویډیو همدغه ځای باندې بس ده. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته او مهمو ضروري ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم ماته اجازه راکړئ. and thank you very very much.